د پاکستان بیرغ ولې طالبانو له پاکستاني موټر راښکته کړ؟ خلک یې په اړه څه وایي او بیرته طالبانو څه کړي؟ سلام، ستړي مه شئ. د طالبانو سرحدي ساتونکو په تورخم کې له هغه لارویو څخه پاکستاني بیرغ او یو پټ سمبول راښکته کړ چې افغانستان ته یې مرستې را روانې کړې وې. د پاکستان حکومت د هرې لارې پر مخ او پورتنۍ برخه د خپل بیرغ تر څنګ یو مرموز سمبول هم لګولی و چې د پاکستان له بیرغ څخه جوړو لاسونو کې افغانستان د یو اسیر په څېر نیولی دی. طالب ساتونکو دغه بیرغونه او سمبول لاروی را لرې کړ. دغې موضوع اوس په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي. ځینې خلکو د دغه ساتونکو اقدام ستایلی دی او ویلي دي چې پاکستانیانو دا لارې داسې روانې کړې وې لکه خپله پنځمې صوبې ته چې را روان وي. خو ځینو ویلي چې دا یو معمول دی. کوم هېوادونه چې چېرته مرستې لیږي په موټرو خپل بیرغونه لګوي او نه باید داسې شوي وای او دا د ډیپلوماتیکو اصولو له امله خلاف عمل دی. بلخوا په دې اړه بیا پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان طالبانو د هغو طالب ځواکونو د بې وسلې کولو او نیولو امر کړی چې د پاکستان د بیرغ سپکاوی کړی دی. پاکستاني رسنیو ویلي چې دا خبره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد په قول کړې ده. په خپله ذبیح الله مجاهد یا نورو رسمي سرچینو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هر حال تاسو د طالب ساتونکو دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بیا چې تاسو پر تر ازم کلی او بخښنه کې خدای مو سپارم. د الله په امان.